د نن ورځې څو مهم او تازه خبرونه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. پاکستانی طالبان وایي چې د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ په بکاخیل تحصیل کې یې پر مالی خیل امنیتي پوسته ځانمرګی برید کړی. دغه برید د اختر محمد خلیل تر مشرۍ لاندې انصار المهدي خراسان ډلې کړی چې د دې ډلې لومړنی ځانمرګی برید ګڼل کیږي. یوې ځایي سرچینې افغانستان انټرنیشنل ته د دغه برید پخلی کړی او وایي چې له برید وروسته په سیمه کې چورلکې ګرځي. یا د جنګیالۍ ډلې په یوې خبرپاڼه کې لیکلي چې لومړی پر پوسته ګاډیز بم برید کړی او وروسته یې جنګیالي پوستې ته ورننوتلي او وسلې او مهمات له ځان سره وړي دي. د پاکستان امنیتي ادارو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په بنو ولسوالۍ کې ځایي سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې تیر ورځ د ناڅرګندو وسلوالو لخوا تښتول شوي 9 پاکستانی پولیس په مشروط ډول د توکمیزو او ټبریزو مشرانو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. سرچینې وایي خوشي شوو پولیسو ژمنه کړې چې تر خلاصون وروسته به خپلې دندې پرېږدي. په بنو کې ځایي سرچینو نن د لړم پر 25مه ویلي چې د بنو له روچا پوستې څخه تښتول شوي پولیس نن د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د وسلوالو لخوا خوشي شوي دي. د بنو پولیسو د 9 خوشي شوو پولیسو انځورونه هم خپاره کړي دي. یو ځایي توکمیز او ټبریز مشر افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د خبرو پر مهال د وسلوالو طالبانو شرایط دا وو چې پولیسو ته به خپلې وسلې بیرته نه ورکوي او بیا ځلې به خپلو دندو ته نه ګرځي. که څه هم تر دې دمه پاکستانیو طالبانو د دې پولیسو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو ځایي سرچینې وایي پولیس د حافظ ګلبادر ډلې لخوا تښتول شوي وو. تیر ورځ پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو له خولې خبر ورکړی وو چې ناڅرګنده وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې 9 پولیس تر نیولو وروسته تښتولي دي. د بنو امنیه قومندان جیو نیوز ته ویلي چې وسلوالو د بنو روچا پوسته نیولې او وروسته یې دغه پولیس له ځان سره بیولي دي. په دې وروستیو کې پاکستانی طالبان په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول پر پولیسو فشارونه ډیر کړي چې خپلې دندې پرېږدي. د اسلام آباد له B19 ښارګوټي څخه میشتو افغانانو افغانستان انټرنیشنل ته خبر ورکړی چې پولیسو په دغه ښارګوټي کې یو شمېر افغانان نیولي او له ځان سره یې بیولي دي. له دغه ښارګوټي یو افغان وایي چې پولیسو شاوخوا 25 کسان نیولي دي او لا هم دغه اپریشن روان دی. د اسلام آباد B19 ښارګوټه چې تر ډیره پکې افغانان میشت دي وخت نا وخت پولیس ورځي او بې اسناده افغانان بیایي. له B19 څخه افغان کډوال شیرخان وایي چې 4 ملګري یې نن سهار پولیسو له ځان سره وړي او د دغه لوی ښارګوټي په هره برخه کې پولیس ګرځي او غواړي چې نور کسان هم ونیسي. د شیرخان په وینا ملګري یې پاسپورټونه لري خو د ویزو موده یې پای ته رسیدلې ده. هغه ډیره کړي چې ملګرو یې د ویزو د تمدیدېدو پړاو هم بشپړ کړی خو د ویزو تمدیدېدل شاوخوا له 20 ورځو تر 1 میاشتې وخت نیسي. هغه وایي د نارینه پولیسو ترڅنګ ګڼې ښځینه پولیسې هم د دوی ملتیا کوي. څه باندې 13 میاشته هم د اسلام آباد پولیسو له دغه ښارګوټي یو شمېر ځوانان له ځانه سره بیولي وو. هغه مهال دغو افغان ځوانانو پاسپورټونه او ویزې هم له ځانه سره لرلې. د لړم میاشتې پر 28مه هم په کراچۍ ښار کې د اسلامي امارت سر کونسل عبدالجبار تخاري په یوې ویډیو کې ویلي وو چې د پاکستان له زندانونو څخه د دوی په هڅو 11 افغان کډوال راخوشي شوي چې پکې یوه ښځه او 9 ماشومان هم ګډ وو. د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د اسلامي امارت سر کونسل د معلوماتو له مخې یوازې په دغه ایالت کې تر دې دمه 4258 افغان بندیان خوشي شوي دي. د عبدالجبار تخاري د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دا مهال یوازې شاوخوا 15 افغان بندیان د سند په زندانونو کې پاتې دي. په کراچۍ کې هم تر ډیره د اسنادو د نشتوالي له امله افغانان بندیانېږي. باوري سرچینې وایي چې د خیبر پښتونخوا د بنو ولسوالۍ په جانیخیلو سیمه کې د ولسي وګړو پر ګاډو د وسلوالو په ډزو کې د یوې ښځې په ګډون 4 کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 4 ټپیان دي. ویل کېږي برید د یو ځایي توکمیز او ټبریز مشر پر ګاډي شوی دی.
د خیبر پښتونخوا له بنو څخه باوري سرچینې افغانستان انټرنیشنل پښتو ته نن د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د لړم پر 29 ویلي چې د بنو ولسوالۍ په جانخیلو سیمه کې د ځایي توکمیز او ټبریز مشر ملک شودي خیل پر ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د دغه ملک په ګډون 4 کسان وژل شوي او 4 ټپیان دي. په وژل شوو کې ملک شودي خیل یوه ښځه او 2 نارینه وژل شوي او په ټپیانو کې یوه ښځه 2 ماشومان او 1 نارینه ګډ دي. دغه برید نن سهار وختي پر هغه ګاډي شوی چې له کلي څخه د بازار پر لور روان و. ځایي پولیس وایي چې د دغه برید په اړه نه پوهیږي چې ولې پر ولسي وګړو ډزې شوي دي، خو وایي په سیمه کې په وسلوالو پسې د لټون اپریشن روان دی. وسلوالو ډلو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په دغه سیمه کې د پاکستاني پوځ او پاکستاني طالبانو ترمنځ وخت ناوخت وسلوالې نښتې کیږي. پر ولسي وګړو د وسلوالو له لوري د بنو په جانخیلو سیمه کې دغه برید داسې مهال کیږي چې 13 اونۍ د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ په تپې کلي کې د شپې مهال پر څو کورونو یوې ناڅرګندې زورورې چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان ووژل او تر 15 ډیر یې ټپیان کړي وو. د خراسان ډایري په نوم د یوې پاکستانی رسنۍ د راپور له مخې د خیبر پښتونخوا په تیرا سیمه کې د وسلوالو او پاکستانیو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې 8 امنیتي ځواکونه او 9 وسلوال وژل شوي دي. په دغه نښته کې چې څو غړي دوام کړی 9 سرتیري او 6 وسلوال ټپیان شوي هم دي. دغه نښتې د تیرا په 3 بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د پاکستان د پوځ د سرچینو په وینا دغه اپریشن د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پلان شوی و او موخه یې د مهمو وسلوالو په نښول و. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او پاکستانیو پوځیانو ترمنځ نښتو زور اخیستی. په افغانستان کې د ولسواکۍ له نسکورېدو وروسته پاکستاني وسلوالو ډلو هم خپل بریدونه پراخ کړي دي. د پاکستان واکمنۍ اسلامي امارت تورنوي چې د پاکستان ضد وسلوالو ډلو ته په افغانستان کې پناه ورکوي، خو اسلامي امارت بیا دغه تورونه ردوي. د جرمني په بون ښار کې د افغانستان کونسلګرۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د کونسل سید لطیف الله سعادت له خولې لیکلي چې په بون کې د سر کونسل په توګه له خپلې دندې ګوښه کیږي. سعادت وایي له یوې مودې راهیسې د دې سیاسي استازولۍ مسلکي دندې د سیاسي لاملونو له امله له خنډونو سره مخ شوي دي. په جرمني کې د افغانستان سر کونسلګرۍ د 2 یا 2 شنبې پر ورځ د لړم پر 28 پر فیسبوک پاڼه د سر کونسل سید لطیف الله سعادت پر بنسټ یو خبرپاڼه خپره کړې ده. په دې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د شته ستونزو د دوام د مخنیوي او د کوربه هیواد د سیاسي ملحوظاتو او محدودیتونو او غوښتنو په پام کې نیولو سره زه چې د افغانستان په ډیپلوماټیکه دستګاه کې د 23 کلونو د خدمت ویاړ لرم، په جرمني کې د افغانستان ولسواکۍ د سر کونسل په توګه له خپلې دندې ګوښه کیږم. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.